ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم. تاسو یقین وساتئ نن د دې علماو په مجلس کې او د قرآن عظیم الشان د ختمونو په دې بابرکته مجلس کې تاسو ته رب العالمین د ناستې توفیق درکړ. ډېر خلک به داسې ځکه دا پروګرام خو ډېر په مشکله دا علما دا غریبانان را جوړوي. میاشت مخکې خو موږ ته وایي مولانا صاحب موږ ته به ټیم راکړئ او زموږ ډېر ښکلي خلک دي، ډېر په دین مین دي. اوس به هم ډېرو خلکو ته پته وي چې دلته پروګرام دی، لرې لرې نه میلمانه راځي. زمونږ د بچو ختمونه دي، زمونږ مدرسه ده، زمونږ جومات دی. نن هم هغوی د دنیا په کارونو کې او لهو لعب کې مصروف وي. نه د کوره چېرته ځم او نه سفر کړم، بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. او نن د شپې چې کور ته لاړ شئ نو ټیمپیس باندې یو نظر واچوئ، یو ستن پکې ده د سیکنډونو او د شپې په تنهایۍ کې د دې دا سیکنډونه ښه اورېدل شي. هغه اواز کوي د سیکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. هېڅ پته نه لګي کله دې مرګی میلمه شي. دا مولانا صاحب نه دی، دا ناتخوان الله دې د ده په عمر کې او علم کې او په دې اواز کې نورم فصاحت پیدا کړي. موږ ته خو ډېر خوند راکړ او دا د ایمان معیار دی. ښه چې کم محفل کې مې ذکرونه د نبي ونه شي، غلی ترې پاڅم او د زړه مې تسلي ونه شي. او دا غریبانان بار بار وایي سبحان الله ووایي، سبحان الله ووایي. تاسو ته پته ده د یو سبحان الله قیمت څه دی؟ موږ ته پته نشته نو ځکه هم د خولې نه سبحان الله نه راوځي. تاسو ووایئ سبحان الله، یو ځل بیا وایئ سبحان الله. سلیمان علیہ السلام ته الله بادشاهي ورکړې وه، تخت به په هوا باندې روان و. یو زمیندار لګیا و خپله زمیندارۍ کوله، چې د ده شان او شوکت یې ولیدو ډېر متاثره شو. سبحان الله، زړونه مړه شوي دي. اے کاش برس جائے یوں ہی نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پہ بڑی گاس جمی ہے. دا په شیشه چې کله دونګ پرېوځي ګردونه به پرېوځي کنه. تاسو چې سهار کې ګاډی روانوئ نو شیشه صفا کوئ او که نه چې ما ته پکې لار ښکاري. نن په هغه شیشو کې د ایمان حرارت، نن په هغه سجدو کې حسن، نن په هغه عبادت کې خوندونه او مزې په نظر نه راځي. ځکه بدنظري او بغض دومره انتها ته رسېدلی چې زموږ د عباداتو نه حسن ختم کړی دی. په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر د ابراهیم علیه السلام، جبریل امین وی الله د سره ډېره مینه کوي. خو څوک د چا سره محبت کوي نو هغه کې د محبت اداګانې. الله وی جبریل ده کې اداګانې دي، زما د خاطرې د بچي په مرۍ چاړه کې ښودله، زما د خاطره اور ته وغورځېده. که ته په امتحان کې نو ورشه تم په وکتا ته به پته ولګي. د یو انسان په شکل کې راغی، دعا کې ودرېده. ابراهیم علیه السلام خپلې ګړې او چیلۍ سره ولې د الله صفاتي نومونه یې بیانول که نه. را شروع شو سبحان الملك القدوس سبحان ذي العزة
वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत अल्लाह सिफात नमूने गसल गाना दा द इश्क और मोहब्बत तकाजा दखा چې کله د عاشق په مخ کې د معشوق صفت کېږي هغه ته ډېر خوند ورکوي. ابراهیم علیه السلام خپلې ګډې چینې پرېښودلې رامنډې یې کړلې وایي ډېر خوند یې وکړو یو ځل یې راته بیا ووایه وایي څه به راکړې وایي نیمې ګډې چیلۍ به درکړم ورته یې وویل که نه وایي ډېره مزه یې وکړه یو ځل یې راته بیا ووایه وایي ډېر خوند یې وکړه وایي څه به راکړې وایي دا نیمې ګډې چیلۍ پاتې دي دا به هم درکړمه وایي ډېر خوند یې وکړه چې ورته یې وویل یو ځل یې راته بیا ووایه وایي تا سره خو اوس څه پاتې نه دي که نه اوس به څه راکړې دا د عشق او محبت انتها ده. هر عشق به ویلې چې خلیل یما عشق که د اور مقابلے نہ وے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی داد عشق معیار ہو داد محبت انتہا وا یو ځل راته بیا ووایه صبر راکړئ د دې ګډو چینو د سرولو دپاره تا ته د یو نوکر ضرورت دی زه به د نوکر شم دا ګډې چینې به درله سرولم خو یو ځل راته بیا ووایه. ذکر کوي چې د زړه نه زنګ ختم شي د قرآن تلاوت کوي چې د زړه نه زنګ ختم شي. څومره وفادار ملګری موږ په تاخونو کې زور کا څومره وفادار ملګری موږ په رواجونو کې استعمال کا څومره وفادار ملګری موږ صرف د قسم لپاره استعمال کو نه نه القرآن حجة لك او عليك. تاسو د دې خپلو علماو نه بیا پوښتنه وکړئ پته به ولګي هغه وفادار دی زمزم پې ملګری دی فلولا اذا بلغت الحلقوم هغه وفادار دی قبر کې ملګری دی هغه وفادار دی روز محشر کې میزان کې پولیس سرات کې ملګری دی هغه وفادار دی دا به ورسره جنت ته داخل شي. محمد رسول الله فرمایي جنت ته به ورسره داخل شي. دی به پوښتنه کوي ما سره خو څوک ملګرتیا نه کوي نه کوي ته څوک یې چې دومره وفادار یې دی به ورته مسکی شي. زه قرآن عظیم الشان دا دنیا کې ما سره مینه کړې نن زه تا سره وفا کوم. موږ د داسې وفادار ملګري نه دومره دوړې وې پرتې دي. زما یو ځای کې بیان و یو ملګري ما ته چټۍ راکړه چې ما داسې وکتله په هغې باندې لیکلي وو ناروې زمونږ قرآن وسوځو سویډن زمونږ قرآن ته اور واچو تضمین پې لړه کړه د پاسې پې خپې کېښودلې قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن ہر دور میں انمول رہا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے. ماته مولانا صاحب په دې بیان وکړه ما زه خو به په دې بیان وکړم بې حرمتي کړې ده په خدای مخالف ده خو کار دی بې حرمتي کول. خو تا نه یو پوښتنه کومه تا ته چې داسې د غفلت په خوب ویدې که نه لږ را بیدار شه ورشه کور ته لاړ شه او طاق کې چې کوم قرآن شریف پروت دی لږ یې راواخله څومره دوړې وې پرتې کوم ټیم چې تا موبایل له ورکړی دی دې سوشل میډیا او دې فحاشۍ او بدنظرۍ له دې ورکړی دغه ټیم تا قرآن له ورکړی دی ورشئ وګورئ او راواخلئ داسې ګوته پرې راکاږئ دوړې پرې پرتې دغه ګردونه زموږ په دې زړونو پراته دي. ځکه خو نن مسلمان په بل مسلمان باندې سلام اچولو ته تیار نه دی. رور دی د بل رور سره په کلونو باندې تعلق خراب دی. په دومره غونډه ځمکه باندې لانجه ده مور خفه ده مور غمجنه پلار غمجن دی کومه بیان کو دلته کینو زړه کې درد پیدا شي
ټیم را سره ختمي الله د دې معاشرې کوم غفلت بیان کم الله کوم دردونه بیان کم الله کومې خبرې او په کوم انداز باندې د خپلو مسلمانانو وروڼو ته هغې خپلې مور ته هغې خور ته د حیا او پردې خبرې وکړم الله په کوم انداز باندې د ابوبکر صدیق صداقت بیان کړم دا خو د دروغو بازار دی الله په کومو الفاظو باندې د حضرت عمر عدالت بیان کړم دا څومره ظلم شروع دی الله په کومو الفاظو باندې د عثمان حیا سخاوت بیان کړم الله په کوم انداز باندې د علي شجاعت بیان کړم زمان نوجوان خو نن په بدنظرۍ کې مبتلا ډرامو کې مبتلا فلمونو کې فحاشۍ کې ټک ټاکو کې مبتلا اے نوجوانانو سوال درته کوم اے مسلمانانو سوال درته کوم دا تقریر او بیان نه دی په دې خیال واوره د زندګۍ حقیقت دی واپس شئ دا بدنظرۍ دا ګانې بچانې اورېدل دا غیبتونه دا د ظلم بازار دا د بې حیایۍ بازار دا د غفلت بازار به زموږ زندګۍ بربادې کړي او دا غفلتونه دا د غفلتونو سیلاب به موږ د جهنم در کې اسفل ته لاره کړي اوس دلته په دې ناسته باندې زړه کې یو مصممه اراده چې الله ستا حکمونه به منم به که نه الله ستا د نبي محمد رسول الله په سنتو به خپله زندګي تېروم راولئ خپل بچي دې علماو سره کښېنوئ وګورئ الله درته څومره ښکلي علما درکړي دي نوجوانان دي دې سره مینه وکړئ نښه پرې وکړئ باقاعده کوم بچی مدرسې سره وابسته دی د مدرسې ماحول کې دی د جومات ماحول کې دی د یو عالم او د یو قاري صاحب په صحبت کې دی نښه پرې وکړئ یو بل یو بچی موږ داسې کولاو پرېښی دی غټ موبایل ورسره دی ډرامو فلمونو کې او بدنظرۍ کې او ګیمونو کې مبتلا دی نښه پرې وکړئ زما د دې ځای د ناسته خبره یاد ساتئ ښه قرآن والا بچی به ستاسو تابعدار وي انشاءالله من ته پته ده من له راشي من سره ناسي او غمجن یا پریشانۍ د دې اوښکو په ځای د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي ښه موږ ته د